السلام علیکم ناظرین، زه واجد الله او تاسو ګورئ زما فیسبوک او یوټیوب چینل. امید لرم چې خبرې او ژوند به مو ښه تېرېږي. پرون د سپریم کورټ د فیصلې نه بعد چې کومه دی د خلکو بنیادونه چې کومه دي هغه خوځېدلي وو او دا بنیادونه ځکه خوځېدلي چې یو امپایر جوړ کړی شوی و. دا امپایر چې کوم و دا غیر قانوني و، غیر اخلاقي و، غیر سیاسي و او کله چې دا څلورم منزل ته ورسېد نو هلته پاکستان چې کوم سپریم کورټ دی هغې د دې لاندې چې کوم بنیادونه هغه یې تدري کړو او دغه برنه د امپایر راولیدو او په ځمکه باندې ولګېدو. نو پرون چې کوم دی سپریم کورټ اف پاکستان چې کوم دی هغوی دا کار وکړو او هغې واضح طور باندې او یو وایډ او کلیر میسج هغو ورکړی و چې او د هغې نه بعد چې کوم دی د خلکو د لاسونه او خپې چې کوم دي دا پړسېدلي وې او خلک رپېده چې آخر دا څه وشو. شاه محمود قریشي صاحب چې کوم دی د هغې د رهایۍ یعنی د جیل نه د بار تلو وخت پوره شوی دی خو هغوی لا نه دي د جیل نه پرېښي ځکه چې د هغې هم څه وجوهات دي هغه به مخکې ستاسو ږدو. خو د هغې نه مخکې درته د چودھری پرویز الهي صاحب په حوالې سره وایم چې هغه ډېر سخت بیمار دی او هغې پرون شپه چې کومه ده په جیل کې دننه ډېره په مشکله تېره کړله ځکه چې هغوی د زړه بیماران دي او نن سهار چې کومه ده هغوی په انسټیټیوټ اف کارډیالوجي کې داخل کړلي او هغې چې پرونۍ شپه کومه ده هغوی ډېره په تکلیف کې تېره کړله. دا ټوټل حالات چې کوم دي زموږ د ملک دي خو د دې سره سره چې کوم دی د پوره ملک نه چې کوم دی کوم خبرونه راځي یا کوم شکایتونه راځي هغه ستاسو مخکې تقدم چې هغه دي د کاغذات نامزدګۍ په حوالې سره چې کاغذات نامزدګي چې کوم ده هغه خلکو ته نه اجازت نه ورکوي. د پاکستان تحریک انصاف چې څومره کارکنان دي هغې ته دا اجازت نه ورکوي چې هغه خپل نامینیشن پیپر جمع کړي او مار دال چې کوم دی دا په ملک کې شروع شوی دی او اوس چې کوم دی هغو ته یو ډایرکټ حکم دا کړی شوی دی چې تاسو سپریم کورټ دا فیصلې چې کوم دي دا د ردۍ دا چې کوم دی دا په ډسټبن کې واچوئ او الیکشن کمیشن د طرف نه چې کوم حکم راځي هغې طرف ته هم مه ګورئ. تاسو صرف یو کار وکړئ چې کاغذات نامزدګۍ دپاره څوک راځي د هغې کاغذات نامزدګي تاسو مه اخلئ او د هغې دپاره هغوی دوی ته یو نیګیټیو لیست ورکړلی چې دا کسان کوم راځي د دوی کاغذات نامزدګي به تاسو نه جمع کوئ. د هغې که مونږ ژوندی مثال وګورو نو هغه نن حماد اظهر صاحب چې کوم دی هغوی خپل کاغذات نامزدګۍ جمع کولو دپاره چې کله دوی ولاړه نو هغوی ته هر اوس ورته دا وویل چې جناب ستاسو دپاره د بره نه حکم راغلی دی چې تاسو کاغذات نامزدګي چې کوم دی دا تاسو نشئ جمع کولی. دا هر څه په پنجاب کې دننه هم کېږي او په پوره ملک کې هم روان دي خو پنجاب کې دا ځکه بالخصوصا زیات کېږي ځکه چې په پنجاب کې یو سیاسي دنګل چې کومه دی یو سیاسي میله چې کومه ده دا به شروع کېږي ځکه چې پنجاب ډېر زیات اهم دی. په پنجاب کې چې کومه مکس اچار یو کومه پارټي چې کومه وه یعنې د 14 پارټیانو نه چې مکس کومه یو اچار جوړ شوی هغوی ته ښکاره خپل دغه چې کومه دی نقصان په نظر باندې راځي هغوی ته دا په نظر باندې راځي چې هغې دا الیکشن د راتلونکي کوم الیکشن چې کوم دی د هغې د اوس نه بیللی دی نو د هغې لپاره دوی هر قسمه کوشش کوي دوی هر هغه حربه استعمالوي چې کومه غیر قانوني ده کومه چې چیپ نه چیپ ده یعنې د ټولو نه کمزورې کومه حربه ده هغه استعمالوي خو چې په څه طریقه باندې دوی دا الیکشن وګټي. مخکې دوی چې کومه دی مخکې درته دا وایم چې دوی د خپل انا بچا وهلو دپاره چې کومه دی دوی هر څه کوي د خپلې دروغجن چې کومه سلطنت دوی جوړ کړی دی نو د دې د بچا وهلو دپاره دوی هر حده پورې د تلو کوشش کوي خو د دوی د امپایر چې کومه دی دا بالکل ختمېدو والا دی او بس تقریبا دا به ډېر زر چې کومه دی په ځمکه کې دننه ننوځي او تاسو ته به ښکاره هم شي ځکه چې د دې څه بنیادونه نشته او دا غیر عیني او غیر قانوني چې کومه امپایر دوی جوړ کړی دی. مخکې راځو تاسو ته وایو د اډیاله جیل په حوالې سره چې په اډیاله جیل کې نن د سایپر کیس په باندې چې کومه معامله شو ده یا کومه سماعت شوی دی سپریم کورټ اف پاکستان چې کومه حکم کړی دا هغې په خپل حکم کې دا ویلي چې دا هغه جرم نه دی چې په کومه جرم باندې سابقه وزیر اعظم صاحب ته یا سابقه وزیر داخله صاحب ته چې کومه سزای موت ورکړله شي یا په د پوره ژوند چې کومه قید وي هغه ورته ورکړله شي یو ته د 14 کالو چې کومه قید دی د هغې سزا ورته واورولی شي خو هغې ورته ویلي چې دا چې کومه کیس دی په دې کې نه دوی چې کومه دی چې کومه څه شیزونه د دفاع سره منسلک دي هغې ته نه دوی نقصان رسولی دی نه د ملک چې کومه پټ رازونه دي هغه یې ښکاره کړلي نه بل داسې نقصان کړی دی چې د هغې په وجه باندې دوی ته دا سزاګانې واورولی شي خو که دوی ته سزا ورکولی کېږي دوی ته محض په یو خبره باندې سزا ورکولی کېږي هغه خبره دا ده چې دوی د وخت نه مخکې چې کومه دوی حکومت ختم کړی شوی او اوس د دغه خبرې د پټولو یا د کور کولو دپاره چې کومه دوی ته دا سزا ورکولی کېږي.
بیا مخکې راځو د سردار طارق مسعود صاحب ویلو چې د سایپر چې کومه ده چې دا کله ډی کوډ شو نو د ډی کوډ کېدو مطلب دا دی کنه چې تا کله یو شی لکه تا ته په کمپیوټرایز لینګویج کې مثال په تور عام خلکو لپاره کمپیوټرایز زبان کې تا ته ملاو شي د کمپیوټرایز زبان نه دا ته کله عام زبان تاړل دي ته موږ سوال ډی کوډینګ ورته وایو ډی کوډ کول یعنی د یو زبان نه بل زبان تاړول هغه چې کله دا ډی کوډ شو نو بیا خو دا سایپر پاتې نشي ځکه سایپر خو دا الوی چې دا کله ډی کوډ شوی نه وي په کوم اوریجنل ټیکس کې چې راغلی په هغې کې دې ته سایپر ویلی شي بیا هغې ویل چې دا خفیه پاتې نه شي نو په دې باندې اوس چې کوم دی په عمران خان صاحب باندې کیس کول هم نه دي پکار او نه د دې دغه کول دي نو دا خبر چې کومه ده یا دا حکم چې کومه ده دا دومره ناخوشګوار وګرځېدم چې د شاه محمود قریشي صاحب چې کومه ده دا رها هم نه کړه او نن هغه ته پکار و چې هغه رها کړی شوی وی او هغه د یو عام شهري په شان ته کې نن په عدالت کې پیش شوی وی او هغې خپل کیس چې کومه ده مخکې بوتلی وی دا وخت چې کومه ده په پوره ملک کې دا خبرونه دي چې یو نیګیټیو لیست چې کومه ده دا ورکړی شوی دی آروز ته او خاص طور باندې پنجاب کې دا نیګیټیو لیست ورکړی شوی دی او سپریم کورټ او پاکستان کې نن یو پټیشن دایر کولو دپاره کستلی و یعنې دا ډېره د مزې خبر ته چې دا زه ستاسو مخې ته دا خبر کېدم تاسو به ډېر حیران شئ د هغې په حوالې سره دا ټویټ راغلی دی دا ټویټ چې کړی دی دا چا کړی دی د پی ټي آی لیګل ټیم رکن چې کوم دی انتظار حسن پنجوته صاحب کړی دی هغوی ویلی دي چې نن زما کلرک چې کومه دی عثمان هغوی نن سپریم کورټ ته د عمران خان صاحب د اهلیت او د هغې د الیکشن کې د حصې اخیستلو چې کومه کاغذات نامزدګي د هغې د جمع کولو دپاره د پټیشن دپاره تللی نامعلوم کسان چې کوم د هغوی نه موبایل او د نامزدګي کاغذات نامزدګي چې کوم دی دا د دوی نه په زور واخیستلو او بیا د عثمان د اغوا کولو کوشش وکړو هغې ویل چې دا پټیشن چې کومه دی دا موږ د سردار لطیف کوسه او سردار سرفراز کوسه په توسط سره جمع کولو بیا د هغې نه بعد هغوی دا وویل چې سپریم کورټ آف پاکستان ته تاسو دا هم وګورئ چې په سپریم کورټ آف پاکستان چې دا کومه فیصله کړله دا په ځینې خلکو باندې داسې ناخوشګواره تېره شوې ده چې معامله دې حد ته راورسېده چې د دې اوس د پی ټي آی چې کومه وکیل دی سردار لطیف کوسه صاحب او انتظار حسن پنجوته صاحب دوی د اډیالې جیل مخې ته میډیا ټاک وکړو دغه میډیا ټاک هم ستاسو مخې ته ږدو هغې ویلې چې چیرمین پی ټي آی وکیل سردار لطیف کوسه صاحب دا ویلي دي چې د سایپر کیس چې کومه دی آج د هغې نن چې کومه دی د هغې ګواهان چې کومه دي هغه پیش کړی شو او وکیلانو ته چې کومه دی دوی ته اجازت ورنه کړی شو یعنې وکیلانو ته اجازت ورنه کړی شو او د وکیلانو د عدم موجودګۍ یعنې چې وکیلان هلته موجود نه وو او د دې کیس چې کومه دی سماعت کېده او ویلې چې دا په تېر شوي سماعت کې چې کوم ګواهانو ته دا اجازت نه ورکړله چې په دوی باندې جراح شوی او هغې ویلې دا یو آیین او د قانون چې کومه دی ښکاره دغه د خلاف ورزي ده او ویل چې دا څه قسمه ټرایل دی چې په هغې کې جرم چې کومه دی د ملزمان او د وکیلا د عدم موجودګۍ په وخت کې جاري وي هغې ویل چې دا وخت دا حالات دي د اډیاله جیل او هغوی بیا په اډیاله جیل کې دا ویل چې دا غیر قانوني او غیر آئینی کار دی ځکه چې سپریم کورټ فیصلې برعکس دی یعنې د سپریم کورټ د فیصلې مخالف خبره ده هغوی دا وویل چې اډیاله جیل کې چې دا کومه ټرایل روان دی هغوی دا فرمایلی دي چې موږ ته تر اوسه پورې د سپریم کورټ دا فیصله ده چې کومه ده دا موږ ته نه ده رارسېدلې نو هغه ویل چې دا ظاهري خبره چې ته په جیل کې دننه یې نو په جیل ته دننه به تا ته دا فیصله څوک رارسوي دویم طرف ته که موږ وګورو سرکاري ګواهان چې کومه دي دا نن په سرکاري پروټوکول کې اډیاله جیل ته راوړي او هغې ته ویل چې تاسو کومه کار دی تاسو له کومه کار حکم شوی تاسو هغه کار وکړئ بیا شاه محمود قریشي صاحب چې کومه ده د رهایي معامله چې کومه ده دا اوسه پورې چې کومه ده انښتې ده ځکه چې هغه مصدقه نقول چې کومه دي هغه دوی ته نه دي میلاو شو نو دا موجوده حالات دي زموږ د ملک تاسو په خپله په دې باندې سوچ کولی شئ بیا راځو د برسټر ګوهر علي صاحب طرف ته چې هغوی نن هم د اډیاله جیل مخې ته چې کومه ده میډیا ټاک وکړو او خبرې وکړې نو هغوی وویلې چې دا سایپر کیس چې کومه ده ته موږ اوپن ټرایل نشو ویلی ځکه چې دا د اسلام آباد های کورټ چې کومه ده خلاف ورزي ده هغې د خپل کاغذات نامزدګي چې کومه دي د هغوی جمع کړل د هغې نه هغوی واپس رالو نو هغې وویل چې د هر انسان څه بنیادي حقوق او عدالت له دا پکار دی چې د هغوی د بنیادي حقوقو چې کومه ده هغې خیال وساتي هغې ویل دا ډېر د عجلت خبره ده چې ډېر داسې شوزونه کېږي په عجلت کې اډیاله جیل کې دننه چې کومه ټرایل روان دی هغې ویلې چې دا د سپریم کورټ او د های کورټ دا کومه فیصلې چې کومه دي دا د هغې خلاف دی یعنې برعکس دی او دا چې کومه دی د دې هېڅ قسمه قانوني حیثیت نشته دی
او هغه ویل چې پاکستان سپریم کورټ چې کوم دی هغه واضح تور باندې دا پیغام ورکړی. هغه مزید ویل چې پاکستان سپریم کورټ چې کوم دی هغه دا واضح تور ویل دي چې کرمینل ټرایل چې څومره دا په عجلت کې نشي کېدلی. بیا د بلې کوم نشان چې کوم دی د پاکستان تحریک انصاف په هغې په حوالې سره ګوهر رحمان صاحب ویلې چې د بلې دا نشان چې کوم دی د واپس کېدو لپاره موږ عدالت ته رجوع کوو او هغې ویلي زه ډېر زیات پر امید یم چې عدالت به موږ ته انصاف راکوي او سپریم کورټ چې کوم دی هغه به زموږ دا نشان چې کوم دی دا به خامخا واپس ریسټور کوي یعنې واپس به موږ ته راکوي او بله چې کوم دی دا د پاکستان تقریبا د 80% د عوامو نشاني ده او هغې ویلي دي چې الیکشن کمیشن چې کوم دی په خپل آرډر کې د سره دا ویل نه دي چې دا کم کسانو د درخواستونه جمع کړلي د انټرا پارټۍ په حوالې سره هغه ویلي چې آیا دا د پاکستان تحریک انصاف حصه وو او که نه. بیا هغه ویلي چې الیکشن کمیشن چې کوم دی هغه ذکر هم نه دی کړی چې څه قسمه غیر قانوني ضابطه چې کومه ده د هغې خلاف ورزي شوې ده یا د کوم قانون خلاف ورزي دې وکړله په دې الیکشن کې. هغې ویلي زموږ دا انټرا پارټي الیکشن چې کوم نه په دې باندې دوی اعتراض اوچت کړی دی او نه الیکشن کمیشن چې کوم دی پرون چې کوم آرډر پاس کړی دی دغه چې کوم دی د هغې دا پلني آرډر چې کوم دی متصادم دی یعنې د هغې سره دا مخالف دی او انشاءالله عدلیه چې کوم دی دا به په دې کې مداخلت کوي او زمونږ دا کوم نشان چې کوم دا موږ ته واپس راکړي او دا زمونږ نشان به دوی واپس بحال کوي. او هغه ویل چې سایپر کیس کې دا کوشش کیږي چې هیڅوک هم بار لانر شي او تر اوسه پورې موږ ته د دې کاپي هم نه ده راکړ او وایي سایپر کیس په حوالې سره چې کومه دی زموږ منشي یو درخواست جمع کولو دپاره نن سپریم کورټ ته تللی و نو هغه یې هلته منې کړو وایي که چېرته داسې اقدامات یا داسې کارونه په ملک کې کېږي نو دا به د ملک دپاره هم ښه نه وي د جمهوریت دپاره به هم نه ښه نه وي او د عوام دپاره او د ټوټلو کې به ملک ته هم نقصان وي عوام ته به هم نقصان وي او جمهوریت ته پکې هم نقصان وي. د بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ د الله په امان.